د ښار له شوره لرې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د علمانو کلی دی. هغه سیمه چې موده وړاندې جنګ دومره ځپلې وه چې حتی د مرغانو غږونه پکې ورک وو، خو اوس سیمې بدلون کړی. تللي مرغان راغلي، سیمه کې د امن څانګې خورې ورې دي. دغلته ګڼ شمېر بلخي ادیبان او شاعران راټول شوي او په یو ادبي بنډار کې شعرونه او ترانې وایي. نه عرب یم نه عجم یم یو ساهوله بشر پالو، ستا د سپینو سترګو تور یم ته مې وینم که نه. زه به وځم ته یې ګوره له دې ټولو بندیزونو، جهان واړه راته ګرم دی په څلورو کتابونو. زه به وځم ته یې ګوره. په دې ادبي بنډار کې د بلخ ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو، لیکوالانو او شاعرانو د شعر په ارزښت او تاریخ خبرې وکړې. زیاته یې کړه چې د شعر له لارې باید داسې څه وړاندې شي چې د ټولنې د اصلاح سبب وګرځي. یو شمېر نورو بیا تېرو وختونو ته په اشارې وویل افغانستان اوس امن دی، ځکه خو اوس په داسې سیمو کې د ولس لپاره دا ډول برنامې په لاره اچول کیږي. په شعر او شاعرۍ کې مهمه دا وي چې له دغه لارې څخه پیغام وارد سي، له دغه لارې څخه خلک پوه کړل سي، له دغه لارې څخه خپل فکر تر خلکو پورې ورسیږي، د خلکو د اصلاح کوشش وسي او بالاخره شعر د یو تبلیغ ځای ونیسي. هغه شعر ډېر ګټور دی چې هغه د یو تبلیغ و، د نصیحت و، د پند و، د اصلاح سبب وګرځېږي. په همدې اساس چې دا یو ادبي بنډار ده، یو مجلس ته د دې دپاره چې دا ولسونه د خوښۍ احساس وکړي، د امنیت احساس وکړي، داسې برنامې په لاره اچول کېږي. نو دا د خوښۍ ځای ده. موږ تاسې باید په دې خوښیو باندې، په دې نعمتونو باندې شکر ادا کړو تر څو الله تعالی په دې نعمتونو کې لا موږ ته اضافه وکړي. په دغه مشاعره کې ګډونوال لیکوالان او شاعران بیا خوښي څرګندوي چې په داسې ځای کې ورته ادبي بنډار جوړ شوی چې مخکې پکې د جنګونو له امله تګ راتګ نه کېده. دوی د اطلاعاتو کلتور ریاست دغه کړنه ستایي، وایي چې داسې ادبي بنډارونه د ځوانانو د فکري روزنې لپاره اړین دي او باید لا ډیر شي. ډېر خوښ یم چې ډېره موده وروسته مو نن په یوه شاعرانه مجلس کې دلته ګډون کړی و او هغه په یو داسې سیمه کې چې پخوا همدغه منطقه د جنګ لومړۍ کرښه وه، جنګونه پکې ډېرو خلکو ورته تګ راتګ نسو کولی، هغه خپله سیمه ییزو خلکو ته ژوند ډېر سخت و. موږ د اطلاعات فرهنګ ریاست نه ډېر زیات خوشحاله یو او بیا هم راتلونکي کې ترې غوښتنه کوو چې همدغسې په لرو پرتو ولسوالیو کې نورې مشاعرې هم جوړې کړي تر څو شاعران یو ځای سره راټول سي، خپل شعرونه تر نورو پورې ورسوي. قسمه که امروز ما شاهد بودیم بین جوانان در این قریه یک مشاعره بود، برنامه شعر و ادبیات بود. خیلی خوشحال هستیم که چنین برنامه ها برگزار شود تا بتونه جوانا در آینده فکر ذهنشان روشن باشه و وطن خود آباد کنند. ګټې دا دي چې د ځوان فکر او استعداد لوړوي او همدارنګه د خپل دولت باندې باور ډیریږي او همدارنګه د خپل دولت نه هیله لرو چې په راتلونکي کې هم همدا ډول بنډارونه لار په لار کې تر څو ځوانان ښه او مثبت فکر ته واخلي. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې دا لومړی ځل دی چې د ښار څخه په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې ادبي بنډار او مشاعره جوړیږي. دغه ادبي بنډار کې د بلخ ولایت ګڼ شمېر ادیبانو او شاعرانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار سره د غونډې ګډونوالو ته خپل شعرونه او ترانې واورولې. دوزخه بیا د له تودې غېږې پناه غواړمه، جنته بیا د خوشبویي راته هوا راوړي. د وخت ولی الله ثالث عمر زیری واوره، آزاد افغانستان شولو رهبر زیری واوره، آزاد افغانستان شولو رهبر